د کابل د آبادۍ تمه ترې مه کړه چا چې لوستې وي لاهور کې مدرسه. استاد اسماعیل نیون لیکلي له پنجابه د خلاصون لار کومه ده. شپږ مهم خبرې. پوره نیمه پیړۍ کېږي چې پاکستان د یوې مدعونې او ژورې ستراتیژۍ له مخې افغانستان کې لاسوهنه کوي. اسلام آباد او جهاد یې تر ټولو مهمه وسیله ده چې زموږ د ساده زړه مسلمان ولس پر ضد یې په منظم ډول کارولې ده. بېلابېلې مذهبي ډلې یې په افراطي بڼه روزلي او په نیمه پیړۍ کې 2 ځله پرې د افغانستان پوځ او نظامونه له بیخه ړنګ کړي دي. په هر مذهبي سیاسي جریان لومړی افغانستان ویجاړ کړی، خو هغه چې کله خپلو تېروتنو ته متوجه شي بل ریزرف یې تیار ورته روزلی وي. اوس نو له پنجابه نه په ګیلو خلاصیږو، نه په ساندو، نه په زاریو، نه په غندنو او نه هم د دغه او هغه شخص په ستاینو. افغانستان کې که سیاسي ډلو او واکمنو متواترې تېروتنې نه وای کړې، خبره د پاکستان د رذالت او وحشت د وروستي برید ته نه رسېدله. اوسنۍ زمانه د کار، عمل او تدبیر زمانه ده. په تعویضونو ملک نه جوړیږي او نه د پاکستان الوتکې پرې ویشتل کېږي. نو که غواړئ چې د پنجاب پر وړاندې یوه دقیقه ستراتیژي ولرو، پر دې څو شیانو باندې باید غور وکړو او کار پرې وکړو. لومړی، د نظام تداوم. یو نظام که هر څومره خراب هم شي تر نه نظام غنیمت دی. افغانستان کې باید نور د نظامونو د پرله پسې ړنګونې تجربه تکرار نشي. د هغې پر ځای باید نظامونه لومړی په بشپړ ډول اصلاح او بیا یې د پیاوړتیا لپاره کار وشي. دویم، اسلام او جهاد. افغانستان کې د دین د حاکمیت او جهاد د تداوم پوره تجربه وشوه. د نړۍ په هیڅ هیواد کې شریعت تر دې کچې نه دی پلی شوی لکه دلته چې پلی شوی او پلی کېږي. ان د اسلام په صدر کې هم اسلامي شریعت تر دې کچې نه و پلی شوی. نو ښه ده چې د شریعت وړانګې پنجاب ته هم ورسیږي. لومړی پکې په بشپړ ډول کور په کور جهاد پیل شي او بیا پکې شریعت پلی شي. دریم، تعلیم او عصري علوم. لکه څنګه چې اسلام کې تعلیم پر ښځه او نر فرض دی، همدا اصل دی په پوره ډول عملی شي او هغه هم د عصري علومو په برخه کې. دیني علومو کې موږ تر شمیره وتې عالمان لرو. اوس پاکستان د الوتکو او توغندیو په زور زموږ پر هیواد یرغل کړی. نو که ملایان یې جنگ ته راغلل، ملایان یې باید مقابله وکړي، او که پیلوټان یې جګړې ته راغلل، باید پیلوټان یې مقابلې ته ووځي. عیني واقعیت خدا دی چې په عسکارو باندې د دین د الوتکو مخه نشي نیول کېدی. هغه څوک تر پنجابي یرغلو هم د دې هیواد لوی دښمن دی چې د دین په نامه د نجونو او هلکانو پر مخ د عصري تعلیم مخه نیسي. څلورم، د اوبو مهارول. زموږ ګاونډیان ډیر کم آبه دي. دوی چې تر هغو پورې په بشپړ ډول بې آبه نشي د اصطلاح وړ نه دي. له نیکه مرغه چې افغانستان د اوبو په سربند کې دی، د اوبو اکثره سرچینې هم خپلې دي. په هر ترتیب چې وي خپلې اوبه باید مهار کړئ. له وړو بندونو نیولې تر لویو بندونو پورې د جوړونې کار ته باید لومړیتوب ورکړل شي. که حکومت دا کار نشي کولی، قوانین دې اسانه کړي او خصوصي پانګوالو ته دې په دې برخه کې د پانګونې لارې چارې برابرې کړي. هند په کشمیر کې د یو لوی بند د جوړونې له لارې د پاکستان ډیری سیمې له جنګه پرته سقوط کړي. پنځم، د پوځي ځواکونو انډول. افغانستان ته لا ډیر کار په مخ کې دی چې له ګاونډیو په تیره بیا له پاکستان سره د پوځي ځواک انډول برابر کړي. خو د لنډ وخت لپاره اوسنیو چارواکو ته پکار ده چې له خپلو هغو سرتیرو څخه کار واخلي چې همدا اوس جنت ته سترګې په لار دي. دوی ورته استشهادیان وایي. نو دې ډول حملو ته چې په افغانستان کې مفتیانو شرعي مجوز ورکاوه، نو په پاکستان کې چې هم متجاوز دي او هم پکې د انګریز قانون چلیږي، ولې هلته دا ډول بریدونه شرعي مجوز نه لري؟ په کابل کې پر ځینو علمي مرکزونو به دا ډول بریدونه ډیر ضروري وه. که د لاهور پر هیرا منډۍ به ضروري وي. مفتي صاحبان څه وایي؟ زه شخصا سره له دې چې د هیڅ انسان د وژنې څخه چې د ازارولو فکر هم نه لري او ضمیر مې د چا ځورونه نشي زغملی، خو کله چې د ګاونډي ظلم تر حده زیات شي نو د هغه د مخنیوي په خاطر خو یوه دفاعیه پکار ده، هغه هم د هماغه شریعت مطابق چې دوی په افغانستان کې جایز ګاڼه. پنځم، د چارواکو استوګنځي. د تیر نظام اکثره چلوونکي ځکه په ولس کې بې اعتباره شول چې کورونه، اولادونه او مالونه یې بهر کې او مقامونه یې دلته و. له دې وطن سره یې د درد، سختۍ او مینې هیڅ ډول پیوند نه درلود. کله چې نظام ړنګ شو، هر یو خپل استوګنځی ته لاړ. ان د جمهور رئیس په ملاتړ پسې هم چا یوه 10 کسیزه مظاهره ونه ویستله. د اوسنیو اکثرو چارواکو کورونه هم په پاکستان کې دي. له دوی څخه هم دا هیله نشي کېدی چې د پنجاب د مداخلو پر ضد د په زغرده د خپل ولس ترڅنګ ودرېږي.
دوی سره له دې چې څوکۍ او مقامونه یې دلته دي خو کورونه مدرسې او اولادونه یې هلته دي. نو چې اوس 100% کې دلته یو شرعي او اسلامي نظام واکمن دی نو څه کړي چې د انګریزانو قانون تر چتر او د پنجاب د واک تر سیوري لاندې د اسارت ژوند تیروي. او که هغه ژوند تر دې ښه وي نو بیا خو به ځینو ته دا خبره دا معنا ورکړي چې شرعي او اسلامي حکومتونه د خلکو د ژوند جوګه نه دي. که څنګه نوي چارواکي باید د تیرو چارواکو له بې شرمه تیښتې څخه پوره عبرت واخلي. 6. فکري وسعت. حکومت په تنګ نظرۍ نه کیږي او نه یوازې یوه ډله یعنې ملایان د دې جوګه دي چې د دې نظام ټولې چارې سنبال کړي. د پاکستان غټ هدف دا و چې افغانستان باید منظم پوځ ونه لري، په نړۍ کې له سباسي پلوه منزوي وي، له اقتصادي فقر سره لاس او ګریوان وي او د مدني ژوند له اسانتیاو بې برخې وي. دا ټول هدفونه یې تقریبا ترلاسه شوي دي. نو که موږ غواړو د پنجاب له اسارت او رذالته ځان خلاص کړو دغه ټولې نیمګړتیاوې باید له منځه یوسو. له نړۍ سره ښې اړیکې ولرو، له سیاسي، اقتصادي او کلتوري پلوه نه یوازې پر ځان بسیا شو بلکې په سیمه ییزه کچه تر نورو سیالانو وړاندې لاړ شو. دا او دې ته ورته نورې لارې چارې شته چې موږ د شریرو ګاونډۍ په تیره بیا د پنجاب له ښکېلاک او زبېښاکه ژغورلی شي. ما یوازې یو څو برخو ته په لنډیز سره اشاره وکړه. درنو کتونکو، تاسو د استاد یون د دغې لیکنې او څرګندونو په اړه څه وایئ؟ خپل نظریات مو راسره په همدې اړه کمنټونو کې راسره شریک کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.